بله السلام علیکم. عزتمنې خورې سلام. وعلیکم السلام. ستړي مشه خپل ځان را وپېژنئ. زه زدران یم له جرمني نه. زدران صاحب ډېر ښه راغلی زموږ خپرونې ته. څنګه یاستئ؟ الله شکر تاسو ته پروګرام خو دې ډېر خوږ ده. مګر 2 کاله مخکې مې تا دپاره یو بېکاره غزل لیکلی و، اوس مې بیا د تا دپاره یو غزل لیکلی، مګر ستا مې ډېر غیبت کړی. په دواړو سترګو دا دونه چې صفت کوئ غیبت خو به م واورمه. غیبت باندې دا وه چې څوک واوري بنده اصلاح شي، هغه شیان چې څوک نه پوهېږي ورباندې. ټول خلک دې غیبت کوي، ټولې مردمي اختر دې تا غیبت کوي، وایي پروګرامونه دې ښه دي. یو سړی خو باید تا غیبت بالکل بالکل زما به خوښ شي. دا د ښه د تا دپاره یادګار د یو نفر د غیبت په دواړو سترګو ستاسو د غیبت هم د سترګو په سر یې مهرباني وکړئ. چې برېښنا نه وي اسمان کله غورېږي، چې برېښنا نه وي باران کله ورېږي. خدای دې ژوندی لري برېښنا جانه، چې برېښنا نه وي پیام افغان کله چلیږي. واه واه. په باغونو د ننګرهار د لغمان که برېښنا نه وي ګلان کله غوړېږي. چې پروګرام د برېښنا راشي څوک د دې په پروګرام کله مړېږي. چې برېښنا لاړه شي ننګرهار ته لغمانیان کله خفه کېږي. تا ویل چې په ځوانانو یې جوړومه دا لیټۍ کله پخېږي. یو کال در باندې تېر سو دا لیټۍ کله سړېږي. چې د زدران د وطن شعرونه واوري د برېښنا ژړا کله درېږي. په جګو غرونو د زدرانو که برېښنا نه وي بلبلان کله چغېږي. ډېره مننه. دا یو ستا غیبت مې ډېر کې وښه، بښنه غواړم. واه زدران صاحب دا ستاسو غیبت چې دا رنګي ستاسو صفت په څه رنګی. ډېره مننه. نور دې په پروګرام ډېر خوږ ده. ژوندی اوسئ. خپلو ټولو وطنوالو ته سلامونه وایم او خدای سپارم. ډېره زیاته مننه. زدران صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه ده چې تاسو مینه کوئ، داسې ښکلي شعرونه لیکئ. واقعا چې د ویاړ زیار تاسو هستئ، تاسو ته باید تاسو باندې موږ رنګه ځوانان ویاړ وکړي او تاسو نه ډېره ډېره مننه کوم. ډېر خوږ شعر واقعا چې بې ستاسو شعرونه به زه به تل ژاړم. دا خو بالکل تاسو صحیح ویلی. دوستان